بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په نننۍ ویډیو کې غواړو چې زده کړو څرنګه کولی سو د بل پروګرام او یا سافټویر څخه ډاټا و SPSS ته واړوو او یا را انتقال کړو. نو د دې لپاره SPSS بهترین آپشن ورکړی دی چې هغه فایل کې فرضاً زما سره ډاټا ده په ایکسل کې ما جوړه کړې ده. زه د هغه ایکسل ډاټا یو په یو لیکلو په ځای غواړم ټوله یو ځای څه کړم را انتقال کړم و SPSS ته. د دې لپاره راځم فایل ته، په فایل کې اوپن ته نیو چې دی عموما نوې جوړوي، غواړئ چې نوې صفحه جوړه کړئ، نوې سینټکس جوړه کړئ. ډاټا چې کله نوې وي سینټکس د هغه کوم هغه اصلي طریقه او فارمول باندې چې جوړ شوی دی هغه راخلي او آوټپوټ سکرپټ جدا. نو اوپن ته راځو، په اوپن کې ډاټا کلیک کوو. د ډاټا په کلیک کولو سره یو صفحه راځي. دا صفحه په اتوماتیک توګه فایلز اف ټایپ باندې SPSS سټاتسټکس چې د فایل نیم یې .sav دی پر دې به ثبت وي. نو که غواړئ چې مثال تاسو د ایکسل فایل واخلئ یا د کمپریس SZ وي یا PC پلس وي، نور مختلف فارمټونه دي. ټیکسټ وي مثلا فرضاً په ټیکسټ کې جوړ شوی وي، د ټیکسټ نه غواړئ چې را انتقال کړئ. نو زه غواړم چې ایکسل ځکه زیاتره وخت ایکسل نومریکس ډاټا کې استعمالیږي، ایکسل غواړم زما فایل دی، زه هغه فایل غواړم ډاټا پکښې کې را انتقال کړم. ایکسل فایل انتخابوم، اوپن کلیک کوم. SPSS به ماته یو بله پاپ اپ صفحه راولي چې په هغه کې لیکلي وایي که ته غواړې چې همدغه د ډاټا A1 H2 A21 صفحه کې چې کوم ډاټا ده هغه غواړې را انتقال کړې. زه هم نو کلیک کوم، په اتوماتیک توګه سره به ډاټا د ایکسل فایل څخه ټوله و SPSS ته را انتقال سي. هر څه به همدلته ورکړي، تاسو اوس وینئ سیمبول، انکم، لاست سیل، مارکیټ کیپ، څومره چې کالمونه دي هغه یې ټول دلته را انتقال کړله. ډاټا ډېره ده، فرضاً تر 0 تر دې پورې رسېدلې ده. نو په دې خاطر کې دلته تاسو ویریبل ویو کې وګورئ، سټرینګ وي چې حروف پکښې کې وي، نومریکس وي، هغو ته یې خپل توګه سره هر څه انتخاب کړي دي، لیبل یې همداري سته، هر څه ورته جوړ دي. نو دې ته وایي د بل پروګرام څخه فایلونه و همدې پروګرام ته را انتقالول. اوس غواړو زه همدغه ډاټا بېرته څه کړم، سیو کړم، سیوولی سي. یا زه غواړم فرضاً دلته نور د اسانتیا لپاره غواړئ چې کوم ډاټا چې تا تر کړي فرضاً دا کنزیومر ډیوریبلز، هیلث کیر، دې سیکټر ته غواړئ چې نومریک نمبر ورکړئ، فرضاً کیپټل ګولز ته 1 ورکوئ، چیرې ورکوئ، مثلا ویریبل ویو ته راځئ، سیکټر همدغه دی، دغه ویلیوز چې په همدغه ځای کې دلته ورکوئ، فرضاً 1 چې دی لاندې راځي کیپټل ګودز لپاره، دا اټکوي همداسې. عین شان دا نور لپاره څومره چې هورې دلته درکول سوي دي په دې ځای کې هیلث، فاینانس. نو بیا دغه تیوري پارټ چې دی دا اړول کېږي په نومریک پارټ باندې کوډینګ کېږي. د دې کوډ په ذریعه به موږ کولی سو په اسانۍ سره د دې انالایزینګ وکړو او نتیجه یې ترلاسه کړو. نو همدې ته وایي څرنګه کولی سو د بل څخه فایل را ډاونلوډ کړو او را واخلو او دې ته زیاتره وخت انټرنیټ ډاټا هم کارولی سئ. کوم ډاټا په انټرنیټ کې پرته وي د هغه کولی سئ دلته ویب سایټ لیکئ او هغه ډاټا ایکسل کې ده، ساس کې ده، سټاټا کې ده، مختلف SPSS کې د په انټرنیټ پرته ده، کولی سئ هغه لینک دلته کاپي کړئ، وارې کړئ، د هغه ځای نه اتوماتیک راخلي. او زیاتره وخت آنلاین ورډز ته، آنلاین ایکسلز ته دغه آپشن بهتره دی چې ورته کارېږي. مننه.